عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة كي دا زمانگ یوسل درشتم نشست و ناست دا اللہ پا توفیق سر بدی نشست کی اولنے سوالی ورور کھڑے دے چی دی حدیث سے مطلب دے. بعض خلقی بیانی چی پا دی امت کے با پا ہر وقت کے دیرش ابدالی او دا دوی دلاسه بتاسو تا رزق ملاویگی او اللہ بستاسو مرستکی او بارانون بوری. نو دا دی حدیث سمانا دا الجواب دا قسم حدیثونا دا تصوف والا دا پیری مریدی والا اگوی دا خبر دیری ذکر کئی. دا کم حدیث سے ضروری تپوس کرے دے دا حدیث او دا دی پشان چی سمرم دی چی پائی که دا ابدال و تذکر رازی دا طول کمزوری حدیثو نئی. امام احمد بن حنبل رحمه اللہ دا دی حدیثون مبارک ہوئی چی پائی که دا ابدال مبدال ذکری وی دا طول ضعیف حدیثو نئی. او امام ابن الجوزی رحمه اللہ وی دی قسم حدیثونو کی یو صحیح حدیثون ندے ثابت، بلکہ امام ابن القیم رحمه اللہ وی دا دگا حدیثون دا ابدال چپکی او اقطاب او اغواس او نقبا او نجبا او اوتاد دا طول باطل حدیثون دی. او دا بید دی تصوف والا او دا دگا خلقو بیزان لقسی دی ابدال وی دیتا وی او اقطاب دیتا وی او اغواث چی دا غوی نمرست غوختے کی گی دا دیتا وی اوتاد پکی دیتا وی دا دزان لی دا تقسیم جوڑ کرے. نو دا قسم حدیثونا دا طول ضعیف او یا منگڑت روایت تی. صحیح حدیثونا پا دی مسئلہ کی نشتی. دی رور تا پوچھے کم حدیث کرے دا نو دیسی و حدیث تی عباد بن سامت رضی اللہ عنہ مروی دا امام احمد راوڑے او دا شان امام طبرانی راوڑے دا طول سندون کمزوری تھی. صحیح سند والا روایت چی پائی که دا ابدال و تذکری او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی پا دی امت کی با ابدالی دا قسم حدیثونا نہیں ثابت. او دوی دا ابدال دیتا ہوئی یعنی دا پیری موریدی والا چی کم دینان سبا دوی دا ابدال دیتا ہوئی چی دا خاص قسم خلقی او دوی اللہ تا رسیدلی او دوی باران را وری او دوی دلا صدا کی گی او دوی دلا صدق کی دا قسم خبری دوی کئی. نو پا دغی معنی سر ابدال مبدال نشتی او ندی باری که صحیح حدیثو نشتی. خوص کی دیشی چی کچر تا سوک تکڑا طالب علمی او علیمی اگر دا اعتراضو کی چی دا ابدال تکی خو بازو سلفو می استعمال کرده لکه دا بازو علماء بصیرت کی رضیوی دے پا ابدالو کیو اس دی بارے کے بسوئے دا خو بازو سلفونا ثابت تی. لکه امام احمد بن حنبل رحمه اللہ وی که دا اہل الحدیث و اصحاب الحدیث دا حدیثون والا چی دوی ابدال نینو بیا ما تا پتہ نیشی چی ابدال سوک تی. اس کی دیشی سوک دا قسم الفاظ روالی چی گور دا خو دا دین مشرانم ابدال تکا استعمال کرے. نو جواب دا گئی مسئلی دا گئی چی مون خول دا خبر واضح کرے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پا حدیثونو کی دا قسم خبری ندی نقل. دویم سلفو چی دا ابدال تکا استعمال کرے دا ابدال دو معنی دی. یو دا معنی دا پیری مریدی والا دا غلط عقیدو والا چی استعمالی پا دی معنی سر ابدال سلفو دا سر استعمال کرے دی. خانو دا سلف اس سے مطلب دا ابدالو نا ابدال معنی بے داوا
چې دا پیغمبران چې کله وفات شي او لاړ شي د امت نه، نو د هغوی په ځای الله بیا علما پیدا کړي. خصوصا دا امت زمونږ د امت چې دی دې کې بل پیغمبر نه راځي، د نبوت دروازه بنده شوې ده. هغه کار چې هغه د پیغمبرو د الله وحي خلکو ته رسول، هغه ذمهواري د علماو سره ده. بیا دا یو عالم چې وفات شي د ده په بدل کې بل لا شي، حق پرست عالم چې هغه وفات شي د هغه په بدل کې بل لا شي، نو په دې اصطلاح سره ورته وایي دی په ابدالو کې و، یعنی دی عالم و، دی د الله په کتاب باندې پوه و، دی په یو حق پرست عالم پسې بل عالم و، د پیغمبرانو کار شروع کړی و، یعنی د خلکو ته دعوت کو، د تبلیغ کو، د دین بیانو، د پوه او په وحي باندې. دا مطلب دی د سلف صالحینو چې کله هغوی ابدال ووایي، د هغوی د ابدالو نه دا مراد نه دی چې د ده لاسه باران راورېږي او د ده لاسه رزق میلاویږي او د ده لاسه دنیا راټینګه ده، د ده د مخه دنیا آباده ده او دی په خلکو باندې دنیا په بل طرف اړولی شي. دا ابدال هغوی نه استعمالول. ابدال په دې معنی سره به وي چې دا یو عالم دی تکړه، د پیغمبرانو چې کومه وظیفه وه خلکو ته دین رسول، هغه د کول او حق پرسو عبادت د الله ډېر کو، نو هغوی به ابدال په دې معنی سره وي. حاصل د خبرې دا شو چې حدیثونو کې د ابدالو تذکره نشته، او که سلفو استعمال کړي نو بیا تاسو ته هم که سلفو استعمال ما داسې جواب یې نه دی کړی. که سلفو په اصطلاح کې ابدال استعمال شوي نو د ابدال معنی په دوه قسمه سره ده. داسې جواب یو باطله معنی ده چې په هغې سره سلف و صالحینو نه دی استعمال کړی. دویمه معنی صحیح ده چې سلف و صالحینو مراد دغه دی چې دا د انبیاو هغه کم کار چې او تبلیغ هغه به یې کو، دین به یې بیانو، او د حق پرست عالم په بدل کې دا بیا بل عالم الله پیدا کړی، د هغه په بدل کې راغلی، ځکه دوی ته ابدال وایي. نو که په دې معنی سره څوک ابدال استعمالوي هېڅ خبره نه. خو دا زموږ په دې ملکونو کې او د تصوف والا او د قبر پرست او د غلطو عقیدو والا چې استعمالوي، نو هغه په دې معنی نه استعمالوي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې بعض خلک دا اعتراض کوي چې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د شیعهګانو راویان موجود دي، په سند کې راوي راځي چې هغه شیعه، نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، نن سبا د فتنو دور دی، قسمه قسم فتنې دي. هغه فتنو کې یو لویه فتنه دا دی چې یو سړی د عالم او د علم په جامه کې امت ګمراه کوي. نو بعض ما لیدلي دي دومره پټکوي چې د هفتې باران ترې نه وځي، او یا به د ځان نه دومره غټ مولا جوړ کړي، د ځان سره به غټ القابات په خپله لګولي او هغه به د عربۍ عبارت نشي ویلی، او کار د هغه دی چې په صحیح بخاري اعتراضات وکړي. او تاسو پوه شوي زه څوک یادوم، دا غریب سره نور څه نشته. که څه بیان کې په بیان کې په امام بخاري راتاویږي. اوس د امام بخاري سره که د امام بخاري په شان سړی ډغر ووایي، نو سړی بیا هم زه د هغه په شان دي. نو څه د پاسه 1200 کاله بعد یو سړی را پیدا شي چې په خپل هم کټاس بدعتي، عقیدې هم خرابوي، د عربۍ عبارت نشي ویلی، نه شکل د مولا، نه خبرې د مولا، نه ناسته پاسته د علما، او اعتراضات په امام بخاري باندې کوه او د هغه په کتاب باندې کوه. تاسو دې ته سوچ وکئ. زما مراد ټول هغه نام نهاد مولیان دي چې په امام بخاري او د هغه په کتاب اعتراضات کوي. زه دا وایم تاسو سوچ وکئ چې په سوونو کلونو د امت په یو خبر باندې اتفاقي، او د امت د علماو هغه علما پخواني څوک وو، او بیا یو سړی را پیدا شي چې څوک یې پېژني نه، هغه د امام بخاري په کتاب باندې اعتراضات کوي. نو حیران به شي د نن سبا دې وخت. ما تاسو دا قصه ذکر کړې وه که نه، د
مصر کې د مصر کې هم دا فتنې ډېرې دي مصر دا ملک نه دلته هم فتنې ډېرې زیاتې دي حق پرست علما پکې هم ډېر دي دینداري پکې هم ډېره ده خلک یې په دین مین دي خو دا لازم نه دی چې سړی به په دین مین وي دی به لازم په صحیح دین روان وي ډېر داسې مې چې په دین مین خو هغه لارې صحیح نه وي نو په مصر والو کې دینداري شتي مین دي په قرآن باندې خصوصا خو فتنې هلته ډېرې زیاتې د تصوف والا او دا قبر پرست او منکرین د احادیثو او دا روافظ او دا قسمه خلک هلته ډېر زیات دي نو په ټي وي باندې د یو عالم سره یو کس لګیا دی چې هغه امام بخاري او د هغه په کتاب باندې اعتراضات کوي دوی په منځ کې خبرې روانې و دا څوک چې امام بخاري باندې اعتراضات کوي د ښه کوټ پینټ ټای هر څه یې لګولي نه ګیرې شته نه برېت شته او خبره د هغه چا مبارک یې وکوي چې هغه ته وایي امیر المؤمنین فی الحدیث د هغه مبارک یې لګیا دی نو هغه شیخ ته وایي کوم سلفي سني عالم چې لګیا و دفاع یې کوله وایي تاسو له د امام بخاري نوم صحیح نه درځي پاتې له ده چې تاسو د هغه د کتاب دفاع کوئ نو هغه ورته یې څنګه وایي تاسو وایئ چې د نوم دی محمد ابن اسماعیل او د ده نوم خو محمد ابن اسماعیل نه د نوم خو دی جمعه محمد ابن اسماعیل نو دا د چېرته کتاب کتلی دی په کتاب له پاسې لیکلي جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري جمعه یعنې دا حدیثونه را جمع کړي دي محمد ابن اسماعیل البخاري اوس دته دا پته نشي چې دا جمعه دی که دا جمعه دی او اعتراضات په چا کوي داسې سړي ته به دې د ډېرې غصې نه د کلمې به دې سوی وکړي دنده کلمې دا سوی وکړي یعنې سړي ته دا پته اوس نشته جمعه او جمعه نو دې کتابونو باندې داسې لیکي لکه تعلیف لیکلی چا دی بیا نوم د هغه شیخ جمعه جمع کړی دی بیا نوم د هغه شیخ نو جمعه محمد بن اسماعیل البخاري ده وی د نوم دی او هغه مصری و هغه جیم ته وایي ګاف وایي ګمعه ګمعه محمد اسماعیل البخاري تاسو له وایي نوم نه درسي نو سړی کله ناکله وي که نه پته نشي چې وژاړم که وخاندم په دې فتنې باندې وژاړم او د حالاتو باندې او که وخاندم د په دې جهالت پورې او د په دې کم علمۍ پورې نو هر څه پاتې شو هر څه پاتې شو فتنې چې امت کې څومره دي هغه ټولې پاتې شوې او فحاشي او ګناهونه او هر صرف د امام بخاري کتاب پاتې دی چې اوس په دې اعتراضات وکړه ځکه چې دا اوس یو فتنه پاتې شوې یو دا شبهه ده په دې ځان پوه کوي جواب به یې کوي ځکه چې ډېرو ځایونو کې دي چې تاسو ته دا مسله مخې ته راشي د داسې قسمه خلکو سره وایي د امام بخاري د امام مسلم کتاب چې تاسو وایئ چې دا صحیح کتابونه د الله د کتاب نه بعد نو دې په دې سند کې بعض راویان راځي چې هغه شیعګان دي نو اوس موږ دین د شیعګانو نه یو طرف ته تاسو وایئ چې د شیعګانو عقاید دا دي او دا دي او داسې دي او دغه بل طرف ته په سند کې راځي ستاسو په حدیثونو کې نو جواب د دې خبرې واوره یو شیعه ټکی هغه دی چې هغه به پخوانو علماو استعمالوه یو شیعه ټکی دی چې زموږ په دور کې استعمالیږي که چېرته مراد دا شیعه شي چې هغه ته رافضي ویلی کېږي لکه نن سبا چې کوم روافض دی د دوی د عقیده ده چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما او ډېر صحابه کرام مرتد شي او دغه شان د دوی کفري عقاید هم موجود دي نو که چېرته دا رافضي او شیعه ته یادې نو دا خو د سره شتي نه په سند کې څوک یې ښوی نه شي نه د امام بخاري په اسانیدو کې دا شتي نه د امام مسلم سره شتي که چېرته دا دي د مراد دي دا شیعهګان نشته روافظ امام ابن حجر د دې په خپله جواب کړی امام ابن حجر رحمه الله چې شرح د امام بخاري د کتاب کړی د هغه یو کتاب د تهذیب التهذیب هغې کې هغه دا خبره کړې ده وی پخوانو علماو به تشیع څه ته وي شیعتوب به یې څه ته وي په دې ځان اول پوه کول پکار دي وی پخوانو علماو به شیعه هغه چا ته وي چې چا به علي رضی الله عنه غوره کو په عثمان رضی الله عنه باندې
یعنې موږ وایو صحابه کرام څوک پکې غوره ټول نه زیات؟ ابوبکر، بیا عمر، بیا عثمان، بیا علي. د هغوی دا رایه وه چې نه، په ابوبکر پسې عمر، په عمر پسې علي، بیا عثمان رضی الله عنه. دا د هغوی عقیده و. نو چې چا به دا عقیده و نو هغه ته به څه ویلی کېدو؟ شیعه. او دې سړي باره کې تاسو څه وایي؟ کافر دی که مسلمان دی؟ مسلمان دی. څه کفري خبره یې کړې ده؟ نه. خو دې بعض فضایل داسې بیانوي، وایي د دې نه دا ښکاري چې علي رضی الله عنه غوره و د عثمان نه. بس فضایلو کې وایي دی غوره دی، د هغه نه. دته به هم علماو شیعه ویوي په ده کې لږ تشیع و، داسې اصطلاح و استعمالوي، په دې راوي کې لږ تشیع و. ښه ده کې تشیع شو او سړی ښه رښتینی دی، ښه مؤمن دی، ښه دینداره دی، ښه تکړه عالم دی، حافظه ښه تیزه ده، او دا یو اجتهاد کړی د ایمان د لاسه، وایي چې ما ته د دلایلو نه دا ښکاري چې عثمان علي رضی الله غوره و د عثمان نه. نو دې کې څه دي؟ څه پکې شته؟ ډېر زیات به موږ دا ووایو چې دا خبرې څه ده؟ کمزورې ده. بس کافر خو ته نه شو ویلی. و یو دا شیعتوب و چې پخوانو علماو به شیعتوب دې ته وي. ها وی بلکې بعضو به پکې داسې وي، د بعضو راویانو دا قولو، وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد غوره، دا چې شیعتوب باندې لږ مشهور دي، وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد غوره انسان علي رضی الله عنه، بیا ابوبکر، بیا عمر، بیا عثمان. په فضیلت کې خلافت کې هغوی نه، هغوی خلافت صحیح دی، ابوبکر صدیق هم صحیح، عمر هم صحیح، عثمان هم صحیح، علي هم صحیح دی. خو په فضیلت کې په دې امت کې غوره انسان وی څوک دی؟ علي رضی الله عنه. ښه دینداره، ښه عالم، ښه پوهه، دا اجتهاد. کافر دی دا سړی؟ نه دی کافر. څه کفري خبره یې کړې ده؟ هېڅ کفري خبره یې نه ده کړې، خو دغه یو اجتهاد دی او خطا شوی دی پکې، چې علي رضی الله عنه غوره کړی دی په ابوبکر او په عمر او په عثمان. اجتهاد ته پکې خطا شوی. بیا امام ابن حجر په خپله وی هر چې دا تشیع دی، دا چې وروستو امت کې مشهور شوی دی په رفض سره، رافضي ورته ویلی کېږي، نو وی د دې قسمه شیعه رافضي روایت بالکل قابل قبول نه دی. ښه نو اوس په صحیحینو کې چې کوم راویان دي شیعهګان، نو دا کوم شیعهګان دي؟ علي رضی الله عنه غوره کوي په عثمان باندې، یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد وی غوره انسان علي رضی الله عنه دی. بس د دې د لاسه به بعضو علما وی پلانې راوي ښه سړی خو تشیع پکې و، دې تشیع د لاسه خو دی کافر کېږي خو نه، صرف یعنی یو مسله کې اجتهاد کړی، علي رضی الله عنه غوره کړی دی یو صحابي نه. بس دا خو نه دي ویلي چې علي رضی الله عنه ته چغې وایي یا علي مدد یا حسین مدد، نه دا ویلي چې صحابه کرام کافرانو، نه د نورو صحابه کرامو ګستاخي کړې ده، نه نور د کفري عقایدو لکه د روافضو دا چې دي، خصوصا دا فرقه اثنا عشریه د 12 امامان چې مني. نو که څوک تا ته دا ووایي چې وګوره د دې راوي په باره کې دا علما وایي چې په ده کې تشیع دی شیعو، او دا راوي وګوره د امام بخاري په سند کې راځي، نو ته به ورڅه جواب ورکړې؟ صحیح تعبیر یې څوک کولی شي؟ ته به ورڅه جواب ورکړې؟ دومره تفصیل مې وکړو، ته به ورڅه جواب ورکړې؟ څه جواب ورکړې لکه وړه؟ زه اوس تا ته ووایم چې په صحیح بخاري کې شیعه راوي، ته به څه وایې؟ شیعه په 2 قسمه، بارک الله فیک. یو روافض دي، یو هغه شیعهګان چې پخوانو علماو په اصطلاح کې هغوی ته شیعهګان ویلی کېږي. دی جواب دی. نو که ته هغه شیعهګان مراد پخوانو علماو ته تشیع ویلی، نو راشي وګوره هغوی به تشیع څه ته وي، خو علي رضی الله عنه غوره کړی د بعض صحابه کرامو نه، په دې څوک کافر کېږي خو نه. او نور راوي صحیح سړی دی، ښه رښتینی دی، مؤمن دی، دینداره دی، حافظه تیزه ده، نو په دې کې څه دي؟ او که ته دا شیعهګان وایي چې دا
په روافظو سره مشهور دی او دا نن سبا د کفري عقاید دي، نو دا خو ته د سره ثابتولی نه شي چې دا په صحیح بخاري یا صحیح مسلم په اسانیدو کې راشي. اوس یې پوه شي که نه یې پوه. دې کې ته د هغه نه یو بل سوال هم کولی شي، وایي ته چې دا وایې چې په صحیح بخاري کې بس داسې راویان دي چې هغه څوک دي؟ شیعهګان دي. نو بیا خو دې شیعهګانو له پکار و چې د صحیح بخاري یې منلی. دا نن سبا چې کوم شیعهګان او روافظ دي دوی له پکار و چې دا صحیح بخاري یې منلی. ولې یې منلی؟ ځکه چې هغوی به وایي زموږ شیعهګان پکې دي، خو هغوی ته هم پته چې دا هغه شیعهګان نه دي. دا ګورې ښکلې خبره ده که ذهن کې واچوي. د شیعهګان نن سبا د شیعهګان روافظ د صحیح بخاري صحیح مسلم د یو کتاب هم نه مني. نو که چېرته دې کې شیعهګان راویان وی د دوی په شان، نو بیا به دوی دا کتابونه منلی وي چې زموږ راویان پکې دي. هغوی ته هم پته دی چې په دوی باندې نوم د تشیع پروت دی، خو دا داسې شیعهګان نه دي لکه څنګه چې موږ کوي. دا شیعه په اصل کې څه ته په دې ځان پوه کوي. شیعه ملګري ته وایي، مرستې ته وایي. لکه شیعهګان ځان ته شیعهګان ولي وایي؟ موږ د علي رضی الله عنه او د اهل بیت مرسته کوونکي یو، موږ د هغوی سره محبت کوونکي یو. که چېرته صرف دا معنی شي نو بیا خو موږ ټول شیعهګان یو. ځکه بعض علما ویلي که نه وایي که شیعهتوب ته دې ته وایي چې د اهل بیت سره محبت، نو بیا خو زه هم شیعه. خو دوی نوم د شیعه استعمالوي د روافظ چې دي، او دننه بیا په دوی کې خباثت پروت دی. نوم استعمالوي د دې چې موږ د اهل بیت سره محبت کوو، موږ د علي رضی الله عنه سره محبت کوو، موږ په حسین مین یو، موږ په فاطمه مین یو. دا صرف مخامخ لیبل دی، دننه بیا جا خبره ده. نو که چېرته شیعهتوب صرف دی چې د اهل بیت سره محبت، نو په دې معنی سره خو موږ ټول شیعهګان یو. ولې موږ د علي رضی الله عنه سره محبت کوونکي نه یو؟ د هغه مرسته کوونکي نه یو؟ د اهل بیت دفاع کوونکي نه یو؟ نو په دې معنی سره موږ ټول شیعهګان یو. خو هغوی دا شیعهتوب نه یادوي، د دې روافظو شیعهتوب بل دی. پوه شوئ په دې مسله که نه؟ د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې زه په یو علاقه کې اوسېږم او هلته د هندوانو دا مندر دی، په هغې کې یو کوی دی. نو د دې کوی نه ځان له اوبه راوړی شم او که نه؟ الجواب په دې کې هېڅ حرج نشته چې سړی د هر کوی نه که اوبه څکې شي، سوای یو څو کویان دي فقهاو ذکر کړي دي، لکه هغه کوی چې د سمودیانو هغه اوښه به وله راتله، هغه کوی اوبه مه استعمالوه. دغه شان هغه کوی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم جادوي شی و هغه جادوي پای کې پټ کړه. نور هر قسمه کوی نه فایده اخیستی شي. کوی کې خو اوبه دي. اوس که دا کوی په مندر کې دننه دی، نو د دې هندوانو د کفر او شرک چې هغوی د الله سره کوي، دا خو د اوبو ته خو نه اوړي که نه اوړي؟ په اوبو څه اثر کوي؟ په اوبو خو هېڅ اثر نه کوي. نو اوبه استعمالولی شي، هېڅ خبره نه ده، الا چې کله ته فساد جوړېږي. فساد داسې لکه که چېرته کمزوری مسلمان ځي راځي دې مندر ته اوبوله، ایمان یې کمزوری او په ده باندې یری چې کیدی شي دی د هغوی د خبرو نه متاثره شي، نو داسې ټیم کې بیا تله نه یې پکار. یا فساد تی جوړېږي، لکه جنګ جګړې ته خبره وړي، تاسو مسلمانانو ولي دلته راځئ او دا خو زمونږ کوی دی، نو بیا د دې فساد ختمولو لپاره دا سړی به دغه ځای ته نه ځي. او که چېرته به کې څه فساد نه وي او څه فتنه ترې نه جوړېږي، نو بیا د دغه کوی نه اوبه استعمالولی شي که نه شي؟ استعمالولی شي.